سعودي عرب ته چې دنه یو مسافر ته په سحر باندې نو خځه وته یو خط ولیکو چې زه ته خط لیکم او دا خط بچیدنه ته په سعودي عرب کې ګوره دا به ته دلته نه ګوره دا به ته په لار باندې نه ګوره او چې کله ته سعودي ته ورسېدې کنه دا خط به ته ګوره ملګرو دا واقعیت چې دنه دا ضرور واورئ زمونږ د پاره ډېر ښکلی پیغام دی او ډېر ښکلی عبرت دی ملګرو یو مسافر چې دی نو هغه سعودي عرب ته مسافرۍ له نو دې ښځې ورته یو خط ولیکو چې زه تاله دا خط در کوم خو دا خط به ته نه ګورې چې کله دې خپل خاوند له خط ورکو او دا خط چې دی نو خاوند ولګېد او زموږ پښتانه وګورې نو موږ هغه څیزداري ګورو موږ وایو چې په دې کې څه لیکلي نو دا خاوند ولګېد او سیټ ته لاړ که نه او دا خط یې وکتو چې دې ښځې پکې ما ته څه لیکلي دي نو دې ښځې پکې لیکلي وو که نه چې ته سعودي عرب ته ورسېدې د سعودي عرب په الله باندې به چې دی زما سلام ووایه نو خاوند چې دی نو هغه ډېر زیات غوسه شو او د خپلې ښځې چې دی واپس راغی چې دا تا څه لیکلي زموږ الله خو یو دی نو دې ښځې چې دا خبره ورته وکړه چې زموږ الله یو دی که نه نو چې ته چې دی په دې پاکستان کې خپل کار روزګار کوو دلته چې دی پیسې ګټه او خپله زندګي دلته کوه هلته سعودي ته ولې ځې سعودي کې ته ولې مسافرۍ کوې ملګرو نو په دې کې ویډیو کې زموږ دپاره ډېر ښکلی پیغام دی او ډېر ښکلی عبرت دی پښتنو بلکې د ټولو مسلمانانو دپاره ځکه چې موږ په الله باندې یقین ختم شوی دی موږ وایو که نه چې موږ سعودي عرب ته نه تل چې دی نو موږ زندګي نشي سټل کېدی الله پاک چې دی نو تاله دلته چې الله پاک تاله درکوي نو په دې پاکستان کې هم درکولی شي چې الله پاک یې تاله نشي درکولی که نه په ته که په سعودي عرب ته لاړ شې او که ته پکې امریکې ته لاړ شې که نه نو ته به هم دقه شی یې که نه نو په الله باندې یقین ضرور ساتئ الله طرف ته رجوع وکړئ ملګرو دا رمضان مبارک هم دغه ختمېدو والی دی دغه ختم شو اخرنۍ روژه دوه پاتې دي نو کوشش کوئ چې الله طرف ته رجوع وکړئ الله طرف ته توجه وکړئ او موږ چې څومره ګناهونه شوي دي د الله نه معافي وغواړئ ځکه که نه چې الله پاک وایي که نه چې زه د خپل بنده چې دنو ګناهونه معاف کوم الله پاک خامخا د بنده ګناهونه معاف کوي چې الله نه وغواړي ته دا چې غوښتل نه یې که نه او ته چې زه ګناهګار یم خو چې د الله پاک نه کله وغواړي که ته وغواړې چې الله پاک ماله په پاکستان کې روپۍ راکړه ماله په پاکستان کې رزق راکړه الله پاک به دلته درکړي که ته سعودي عرب ته پسې ځې ته وایې چې زه ډېر وګټم او چې هلته الله پاک چې دی نو تعالی نه نصیب نه یې کړی که نه د روپو نو هغه ته نشئ ګټلی ملګرو نو دا یو واقع راغلی په دې باره کې به څه وایي ښوونځي کمنټ به ضرور کوئ چې څومره هم پښتانه یې زما کوشش وکړئ که نه دا ویډیو هم شیر کړئ په الله باندې یقین ساتئ الله لوی ذات دی که نه هغه چې تعالی په سعودي کې درکوي نو په پاکستان کې هم درکولی شي او په خپل کور کې هم درکولی شي نو د الله نه غواړئ انشاءالله هر څه به صحیح شي هر څه به چې دی نو برابر شي په دې ویډیو باره کې څه وایي ښوونځي کمنټ وکړئ زموږ اکاونټ سره ضرور فالو کړئ